سبحان الله سا عجیبه وخت دی. اوس د زنانو پیشن دا دی چې هغوی د ګیټو نه بره پنسي ساتي. دا اوس نوی ډیزاین راوتی، زنانې د ګیټو نه بره ساتي او یار ځان پسې د ښځو په شان راکاږي. نو که دې ته ووایي چې هلکه دا د پیغمبر طریقه نه، نو دا ګیټې ښکاري او پړکې ښکاري. او ګوره هغه زنانه دومره بې حیا شوې ده چې هغه دا خبره نه کوي، او دی دومره بې حیا شوی دی چې د شریعت په مقابل کې دی دا خبره کوي. د نارینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د مؤمن لنګ پرتوګ دا د نیم پړکي پوري. ها د ګیټو نه اوچتول لازم دي، بیا د دغه ځینې واله نیم پړکي پورې هغه ستا مرضي دي څومره یې ساتي، خو د ګیټو نه اوچتول دا په نارینه واجب دي، یاد کړئ د غوږ کې دی. او دا مسله ګوره صرف د مانځه نه ده، دا زمونږ خلکو اسانه طریقه جوړ کړې. مانځه ته به زر زر بډې ووایي او بیا چې دروازې نه راوځي بیا یې راکته کړي. دا څه مطلب شو؟ دا خو ګناه ده. که ته مانځه کې د پنسي کته ساتي ګناه ده، که بهر یې ساتي هم ګناه. او ګناه وړه ګناه نه ده، ګناه کبیره ده، ځکه چې دې باندې وعید راغلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کم خلک چې پنسي لنګ صادر هر څه چې دی هغه دی په ګیټو له پاسه ساتي، قیامت پر ورځ به دا ګیټې په جهنم کې. دا وعید دی، داسې وړه ګناه نه ده چې ځکه که وړه ګناه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره سخته خبره نه کوله. او د تکبر د لاسې چې بیا څوک راکاږي نو هغو باره کې خو دا حدیث راغلی دی چې دوی ته به نه الله ګوري، نه به ورسره خبرې کوي او نه به ترې عذاب لرې کوي، څوک چې تکبر د لاسه راکاږي. او مزه هم نه کوي هلکانو پورې دا پنسې راښکاو ده، زنانو پورې مزه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یو لیش دي ځان پسې راکاږي، زنانه دي ځان پسې راکاږي، پنسې کپړه او پورې مزه کوي، زنانه پکې پټه، خو نارینه پورې دا مزه نه کوي هلکانو پورې. بل دا چې دې پورې به استهزا نه کوي، دا د پیغمبر طریقه ده، واجب ده. بعض وی لکه خټو کې چې روانې او لکه پهلواني چې کوي، دا استهزا ده، ټوغه ده، دا ټوغې به نه کوي. یو سړی په خپله بېدینی او بل په دین پورې هم خاندي. یو سړی په خپله بېدینی غلط کار کوي او دا مني چې زما دا کار غلط دی، نو دی د هغه ول نه ښه دی. ګناه کې واقع په ګناه کبیره کې په بل مؤمن پورې خاندي چې کله هغه ځان د دغه ګناه نه بچ کوي. او یو روایت کې راځي چې پنسې بره ساتل دی کې تقوا ده، د الله نه یره ده، عبادت دی، او دې کې د دې کپړې دپاره اوږد ژوند دی. څنګه ژوند دی اوږد؟ زر خرابېږي نه، زر نه خرابېږي. او دې سره چې عادت شوي که نه، دې سره چې عادت شوي چې کله دې بیا دا پنسې معمولي د دې ګټو سره لګي هم که نه، نو په سړي یو بوج راځي چې یاره څه چل دی ګورئ، دې مطمئن نه وي، مطمئن نه وي والله. دا بعض چې ویري معمولي چې داسې ده، معمولي دا پوندې ښکاره شي زر به دا پنسه داسې راکته کړي. او زنانو ته ګوره هغوی کومې قصې شروع کړي دي. نو دغه زنانو ځان کې د سړو صفت راوستی دی او دغه سړو ځان کې د زنانو صفت راوستی.